آیا کله مو فکر کړی دی چې ستاسې ورکړل سوې مالیه په څه ډول او چیرې مصرفیږي؟ ستاسې مالیه د هیواد د آبادۍ او پرمختګ لپاره لګول کیږي. هر افغانۍ چې د مالیې په نوم ورکول کیږي د ملي بودیجې برخه ګرځي. ملي بودیجه له 3 ډوله عوایدو څخه تمویلیږي: مالیاتي عواید، غیر مالیاتي عواید او ګمرکي محصول. خو ملي بودیجه څنګه مصرفیږي؟ ملي بودیجه په 2 برخو ویشل کیږي. لومړی عادي بودیجه. له دې بودیجې څخه د نظام د کارکوونکو معاشونه، د وزارتونو او عمومي ادارو دفتري لګښتونه او نورې ورځنۍ عادي اړتیاوې تادیه کیږي. دوهم انکشافي بودیجه. له دې بودیجې څخه په ښوونې، تحصیل، روغتیا، کرنې، سړک جوړونې، د بندونو جوړونې او نورو برخو کې بنسټیزې او پرمختیایي پروژې تمویلیږي. ستاسې مالیه د هیواد پر اقتصادي پرمختګ او د ولس پر هوساینې لګول کیږي.